دی. دوستانو دغه سلطاني صاحب خو وینئ سلطاني صاحب اخته دی دغه کې چیش پخې سلطاني صاحب نو دلته کباب پخوم ښه کباب پخوم یاران او جوانان سره ټول دي خیمه خو مې ویني چې د شونډو لپاره خیمه مو درولې ده او دغه بشیر جان دی خیر محمد خان دی انجینر صاحب خو وینئ انجینر صاحب دغه مسؤلیت لري چې دغه خیمه سره او یو هلته هغه بل هلک چې دی اخواته بارکزی اخواته دی هغه ولاړ نه مامو جان هم دغه دی داسې کارګر دی وینئ بارکزی صاحب هلته دی دلته نسته سلطاني صاحب ته څه پیغام لري ته هر وخت ښه پیغامونه ورکوې ما پیغام بس همدغه دی چې خپل ولس ته چې موږ ته پروردګار عالم پر دې دنیا باندې فردوس جنت ملک راکړی دی خو دا چې موږ په دوزخ اړولی دی دا ګناه زموږ ده د ولس ته مې دا هیله ده چې د خدای لپاره بس د جنګ بالا د جنګ څخه فتنې زېږدي جنګ انسانان قتلوي جنګ خفګان راولي دې خلکو وګوره د دوزخ عمل څخه جنت جوړ کړي پر ځان باندې بالکل دا د خلکو برکت دی دا د خلکو د لاسه نو خدای پاک دې موږ نیکې لارې ته هدایت کړي چې خپل ملک خپله خاوره خپل ولس وساتو ښه بس مننه سلطاني صاحب چې دی سلطاني صاحب دغسې کبابونه پخې او بل چیز پخې سلطاني صاحب بس نو ورپسې به بیا د خیر سره یو کړایي م راوړی یو کړایي به م بهترین کړایي ورته پوخ کړم ښه ځه صحیح ده بیا به وګورو چې سلطاني بیا یو ډېر ښه د هګیو په اصطلاح په رومیانو کې ورته پخې کړم هګۍ خوندورې هګۍ خوندورې هګۍ به سلطاني صاحب پخې کړي دغه دی بس نو دغه دی یاران اخته دي تر اوسه کار نا تکمیله دی انجینر صاحب خپل کار تکمیل کړی دی مامو جان چې دی دی ولاګ ډکوي او هغه دوه هلکان چې وو هغه ولاړ یو شی کم دی دې ته وایي باربکیو څه شي ورته وایي باربکیو عجبه کباب دی سلطاني صاحب ولې دې واخیستی راسه عجبه کباب دی بیخي زبردست دغه دی بارکزی صاحب اوس راغی خیر محمد ده ښه بارکزی صاحب ته چیرې وې ولې ورک وې ستا نظر څه دی څه شته ښه سکابرا ښه ډېر لرې پرته سیمه ده یا د شاته بحر د اوبه دي او خالي دی او ډېره مننه بارکزی صاحب ډېره مننه تھینک یو داسې یو زبردست رب دی بیخي سلطاني صاحب راته تیار کړي امیزي په بدشي خوند راکوي نه دی یا واقعا سلطاني صاحب ډېر ښایسته چای پر کښېږده کښېږده پروا نه کوي نه سلبیره نه وایي دغه رقم په دې کړو دا به لرې کوڅه دا لرې که دې سالک لرې اشه دا به دې پر دغه ایښي وای هلته ګاز پای نه دا دې په ډېر ښه خوند کوي دا پرېږده دا مې څه کوي
شپږ شعر ده کشپ خو یې د اوبو نشته کشپ خو ژوند په اوبو کې ښه دغه خو زموږ همسایه عمر وخت عجبه شکل چی دی چای دغه راوم ګیلاس ولې چای لږ دی ګاز پسې ولګوئ نور یې پخې کړو دا چای دی ښه دا ښایسته ویو ده Look at the lunch, Ashraf Ghani, very brave. That's Jamal Barak. ښه سلطاني صاحب تا خو چاوې آماده کړي دي او دا خیمه داسې ده لکه نه چې بس دا ګاز لګولی دی دا میز مې لګولی د بحر په غاړه کې خلکو زړې یارۍ دا زده کړې او زه خواره ناسته مرور په خوله کوم په نیمه شپه کې کمه کې ناست یو ښه ډېر دغه ځوان خفه سوی دی ښه ستا شعرونه هم ځای دي ته خو یو شعر یو شی ووایه شیر نو لنډې وه او دغه دی شعر ته وایم وایي چې نه پیدلې په یارۍ وای گر به ظاهر از تو دورم دور فهمیدن خطاست آب اگر صد پاره گرد بازم آشناست څه مطلب چې نه په پوهېدې نو ښه زه به شعر ته وایم بارکزی صاحب شاعر هم دی نه په پیدلې نو ولې ته چپ شه ښه بارکزی صاحب ته یو شی وایي له خیال څخه مچ نه پرېږدي په زنه لکه نرسه کوي د رنځورانو درملنه لکه نرسه ډېر ښه ډېر څه مطلب له خیال څخه مچ نه پرېږدي په زنه لکه نرسه کوي د رنځورانو درملنه لکه نرسه د زړه په سر مې ولګوي سترګې د بڼو بیا وروسته رانه وغواړي بخښنه لکه ډېر نرسه ښه ډېر ښه دغه وکړه او بیا وایي له مور له مینې زار سم چې په سر باندې مې درد سي له مور له مینې زار سم چې په سر باندې مې درد سي کوي را باندې وخت په وخت پوښتنه لکه نرسه ډېر او په واورو کې د پټه لکه ونه د بادامو ډېر ښه په واورو کې د پټه لکه ونه د بادامو اغوستې د بیا سپینه چپنه لکه نرسه ډېر او زه اشمت لیکم په نسخه کې د پښتو ژبې غزل ډېر ښه وایي زه اشمت لیکم په نسخه کې د پښتو ژبې غزل خو دا په انګریزي کې وي لیکنه لکه نرسه ډېر آفرین بارکزی صاحب یو چکچاک وروږي یو چکچاک یې واړ دی ډېر وای مخکې غړه کې د شلومبو د کې راته وګورې زخمي ښه بارکزی صاحب تل ته مخ ته کښېنه بیا سیمن مامون ته دا شعر ووایه یو څه ادبي شعر ووایه ته بیا نه بیا مه وایه بیا مه وایه ټوله دنیا دې ګوري زه بیا ادبۍ دې به ووایه تو وایه بشیره تیو شي سلطاني صاحب دا هلته کښېنه چې د مخ څه یې راسي ته بارکزی صاحب هلته کښېنه چې خلک دې وګوري زه به دوه ته هلته کښېنه ته ودرېږه زه به راغلېږم نه زه ته هلته کښېنه چې خلک دې وویني بارکزی صاحب دغه بارکزی صاحب دی چې یو څه شاعر هم دی ته دلته راسه بشیره ښه بارکزی صاحب اوس یو بل شعر ووایه و ځکه وطني شعر ته وایم وایي پرده یې پورته کړه دوره یې راته وکتله او مړه دې سي مړې کړه مړه یې راته وکتله ډېر ادا خیمې پرده یې پورته کړې وه لیکلي وو ویلي وو پرده یې پورته کړه دوره یې راته وکتله او مړه دې سي مړې کړه مړه یې راته وکتله سبا نو خدای خبر چې څنګه اوازه به ګډه کړي سبا نو خدای خبر چې څنګه اوازه به ګډه کړي ښه د زړه یې راته وکتله بس لاړې شي نه خیر پروا نه کړي د سره شروع پروا نه کړي نه دا زه بیا ایډیټ کوم پروا نه راته وکتله پر خپل وری راته وکتله لکه نرسه کتلې نه وای لکه نرسه بیا به زخمي جانان څنګه په خوله بل به درته وایم وایي ستا د بلبل په شان اواز چې راسي نه وایي ستا د بلبل په شان اواز چې واورم په جوش کې راسم لکه مار چې شپېلۍ ووهې ستا د بلبل په شان اواز چې واورم په جوش کې راسم لکه مار چې شپېلۍ ووهې ظالمه دا دې ستا جادو کړی دی ستونی مې چې بس یوازې وصول کېږي ډېر ښه آفرینه
ښه سلطاني صاحب ته یې ټوکه ووایه نو ته داسې وخت وایه چې زموږ یې دی نو زه خیر بیا تا ته راګرځو انجینر صاحب ته یو شی ووایه یاره تا خو ډېرې ټوکې زده دي ښه خیر محمده ته یو شی ووایه والله ټوکه نه دی ټوکه ووایو که مسخره وکړو بالا هر شی چې ووایه یو یا ښکنځلم و که پروا نه کړې ادبي و نفرو په سترګو دغو په ستر نه ځه پروا نه کړې دا بیا زه دا بیا زه ایډیټو دا چې چپکو په یوه سترګه چپکو نه ټوکه راته یې شو زه په یادوم په دا خبره کې نو دی تللی و ډاکټر ته نو ډاکټر ته چې ورغلی و نو چې ورغلی ډاکټر چې بیا و په دا دواړو سترګو چپکو ډاکټر ورته ویل وایي ته څه کوې وایي زه خو راغلی یم ولاړ یم وایي ته په لین کې ودرېږه زه وایم ولاړ یم لین کې ودرېږه دته بیا دته دا مریض دریو که څلورو ته منې دي هغه تر ده بدتره چپک ښه بیا یو کس ناروغه شوی و د هغه سترګې لږ کږې وې نو هر کس به ده ته دوه معلومېده ډاکټر ته چې راغی ډاکټر بیا دومره سترګې کږې وې چې هر کس څلور ورته معلومېده دی چې کله ولیدی وایي هلکه ته دلته څه کوې چې ولاړ یې خو هلته شاته ودرېږه پر نوبت باندې راسه مری ویل ډاکټر صاحب زه پر نوبت ودرېږم خو ته دا راته وایه چې په تاسو کې کم یو ډاکټر دی ښه ډېر ښه بس بارکزی صاحب ته یا ټوکه ووایه یا دغه وایه زمزمه وکړه یو چپه درته وایم نه زمزمه وکړه تا یو وخت ډېر ښې زمزمې کوئ بلا دې واخلم غنمرنګې ښه لږه په لوړ اواز وایه چې موږ یې واورو بلا دې واخلم غنمرنګې او زلفانې چنګې ګرځوې رنځور دې کړمه بله به څنګه یې وایي ودې ویشتم پورته دې نه کړم ودې ویشتم پورته دې نه کړم ښه ته چپ سه صحیح ده بیخي صحیح ښه بارکزی صاحب ته بل ټپه ووایه بل شی ووایه بشیره ته یو شی ووایه خیر دی که دی خیر دی که دی کار خراب دی ته ستا کار سموي بیا وایي وایي جانان مې لارې اسماني سو نه ورخطای سم نه مې زړه صبر وایي جینۍ د بام پر سر کږه سوه ورسره پوړ سوم د بایسکله ولوېدم ښه صحیح مننه بارکزی صاحب ته څه وایه بارکزی صاحب اوس اشه بارکزی صاحب تا یو وخت دغه زمزمې کولې هله چپه خو دې کړې اول ګور هېرې راځو موږ پښیم د پاکي وسپلې صحیح ده سمندر ته پښې ور واچوه نه په سمندر کې غوټه وه ای جو دا وګورئ یې پښېونه ماموته دغه دی په سهار کې د دغسې مخ ته سلطاني صاحب ووتی چشم بخي څه شی
څنګه شو بارکزی صاحب برای شپه څنګه وه سخته بدرنګه شی په دغه سهار کې اوهو سلطاني صاحب ته چی شکه زه به نو اوس یو د یو هګیو بندوبست وکړو هګۍ دوستانو دغه دی اوس سهار سو ملګري دوستان بېرته کښېنستله سلطاني صاحب اخته دی بس دی د هګۍ دی هګۍ هم ورسره اخته دی ایله ایله هګۍ ماته یا د هګۍ د چا دي سلطاني صاحب دا د هغه راوړي دي ښه دغه دی بارکزی صاحب دغه دی دغه بارکزی صاحب زموږ د ټول پلان دغه ده مشرتابه دی مخ یې ونیسه ته مخ ته ونیسه مخ یې خورا ښه مخ هم دی زه د پر سر یې ونیسه ابوی دا سپین ږیری څوک دی دا د سپین ږیري غم دی نه ګرده کار نه کړی دی دا ځان سپین ږیری بولي نه دا خیمه کې یو سړی خو په دا خیمه کې یو سړي هم خوب نه دی ځینې کړی دا دې راغلی ګوره ما ورزش کاوه کوم ځای ورزش دې کوئ د ځغاستې نه دا کوم ځای دی دا موزي هم اغوستي دي په دا وخت کې څه شی موزي دي که جرافې دي دا سره پرې دا بوټونه دي بوټونه خو څه دي جرافې در کومه ځای کش کړي دي جرافې سهار اته نیمې 9 بجې وخت دی د اختر خوراک کې ناشته کې هګۍ پخ کړې ده او وګورو چې څنګه پخ کړې ده او بل ولاکه چای شته که نشته تاسو راځئ وګورئ څه کوي دي او دې سره خاندیم بل ماډل خپل بیا ښه هګۍ څنګه ده هګۍ پخ کړې ده لکه دغه ډېره خوندوره ده ته د هګۍ په باره کې څه وایې څنګه پخ کړې ده دی د پلان هګۍ خوند یې څنګه دی های پروفایل کې جوړې شوي دي تاسو څه معنا های پروفایل زه ایکسپلینیشن ورکوم خوندورې دي ایکسپلینیشن ښایسته هګۍ دي مزهداره دي او کورنۍ هګۍ دي نه یعنې یقیني ډېر ښه هګۍ خپله خوند وګورم چې دی خوال نه وایي دی خو د لیاس خبره کوي ما کې بیا د لیاس خبره نه ده زه بیا د ټیسټ خبره ده چې شی پخ کړي دي رنګ ښه دا ښایسته رنګ دی نور بیا خوند بیا څنګه خوند او د سهار دا فایده نشته دا ګوله چې ده دا ښایسته شی پخ کړي دي په دې کې د پرون د کباب مساله هم ګډه کړې ده چې خدای خبر دی څنګه دي اوغه برېتور اوس مان سړي پخ کړي هګۍ څنګه